نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو قدرمنو مشرانو، قدرمنو ښوونکو، ګرانو زده کوونکو، راغلو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه او درناوی وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسې ټول راته روغ جوړ او ساتمنده واوسئ. او همداراز د دې تر څنګ ټولو قدرمنو لیدونکو ته هم ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې تاسې هم راته روغ جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی. ستوري له ارمان سره خپرونه ده. په دې خپرونه کې زمونږ جالبه برخه د زده کوونکو رقابت دی. هیلهمند یم چې راسره د خپرونې تر پایه عملتیا وکړئ. نن ورځ زه ډېر د ویاړ احساس کوم دا چې مونږ نن ورځ د یوه ځانګړې، یو علمي، یو تعلیمي، یو پرمختللې لړۍ پرانیستلې ده چې دا لړۍ یوازې یوه لوبه نه ده بلکې دا یو سفر دی. هغه سفر چې په دې سفر کې به مونږ ته د ښوونځیو زده کوونکي رامعرفي کېږي. هغه زده کوونکي چې استعداد لري، هغه زده کوونکي چې خپلو درسونو کې ډېر زیات لایقه دي. راسره په دې لړۍ کې زمونږ ګران حمایه کوونکي هم شته چې په دې سفر کې زمونږ تر څنګ ولاړ دي. حلیمیان ګروپ چې د پاکوالي بې سیاله اتل ډېر زیات محصولات لري. په صنعت برخه کې خپل ګران وطن ته ډېر زیات خدمت کړی دی. تاسې کولی چې د هغوی د محصولاتو څخه په خپل کورنۍ کې هم ګټه واخلئ. مننه ترې کوم. نړۍ مننه چې راسره په دې سفر کې یو ځای دي. ښه، دا چې مونږ دا لړۍ روانه کړې ده، دا لړۍ داسې یو رقابت دی چې په دې کې به زده کوونکي خپل فکر، خپل استعداد، خپله پوهه ازمایي، یو بل سره به یې پرتله کوي. د دې تر څنګ دا یوازې رقابت هم نه دی، دا د زده کوونکو لپاره یو فرصت هم دی چې په دې کې کولی شي دوی خپله پوهه، خپل فکر وازمایي چې څومره دوی لایقه دي، څومره دوی زحمت باسلی خپلو درسونو کې، او څومره باید نور هم کار وکړي په همدې برخه کې. نو دا چې کومه پروسه مونږ روانه کړې ده او نن لومړی پړاو د دې پروسې د سلیم کاروان خصوصي لیسې څخه پیلېږي. دا پروسه چې مونږ روانه کړې د دې په هکله به هم تاسو ته معلومات درکړم. مونږ په هر ښوونځي کې غواړو چې یو زبردست استازی پیدا کړو. یعنې دا چې مونږ په هر ښوونځي کې یو رقابت جوړو، یو داسې برنامه به جوړو لکه څنګه چې نن ورځ مونږ په دې سلیم کاروان خصوصي لیسې کې جوړه کړې ده، چې دا رقابت به داسې وي چې د همدغه ښوونځي زده کوونکي به د خپل ښوونځي په استازیتوب د یو بل سره رقابت کوي. په دوو ډلو به ویشل شوي وي، څلور زده کوونکي به وي. د هرې ډلې څخه به جدا جدا پوښتنې کېږي. هرې ډله چې بیا ګټونکې شوله، ډېرې پوښتنې ته ځواب ورکړی و، هغه به ګټونکي معرفي کېږي او جایزې به ورکول کېږي. بیا جالبه خبره دا ده چې موږ به یو فاینل لوبه هم لرو. په دې فاینل لوبه کې به څو ښوونځي سره راټولیږي او د هر ښوونځي څخه به یو زده کوونکی راځي. دا یو زده کوونکی به موږ له کومه کوو، مونږ به دا زده کوونکی د همغه ګټونکي ډلې څخه راخلو. همغه ګټونکي ډله چې جایزې ګټلې دي، همداسې په دې نن ورځ رقابت کې چې هره ډله ګټونکې شوله، په دې ګټونکي لوبډله کې چې هر زده کوونکي بیا ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړی و، هغه به بیا فاینل لوبې ته معرفي کېږي. په فاینل لوبه کې به ګډون کوي او د خپل د ښوونکو، د خپل د ښوونځي په استازیتوب به د نورو ښوونځیو سره رقابت کوي. بیا په فاینل لوبه کې مونږ هم جایزې لرو. هغه ښوونځی، هغه د ښوونځي زده کوونکي چې لومړی مقام یې واخیست، دویم مقام یې واخیست، دریم مقام او څلورم مقام لرونکو ته مونږ جایزې اماده کړي دي چې دوی ته به مونږ تیارې شوي جایزې هم تسلیموو. همداراز نن ورځ هم په دې رقابت کې به ګټونکي لوبډلې ته جایزې ورکوو. نو هیلهمند یم چې زمونږ هغه لوبډلې چې نن ورځ په دې رقابت کې ګډون کړی دی، آمادګي نیولې وي، درسونه یې لوستي وي، تر څو رقابت ډېر خوندور او ډېر ښه مخته لاړ شي. نو زه هم هیلهمند یم چې زمونږ دا هڅه چې مونږ شروع کړې ده کامیابه شي او الله دې مونږ ته دې توفیق راکړي چې مونږ په دې لړۍ کې د علم او د تعلیم او د صنعت په برخه کې ډېر زیات خدمت وکړو او ډېر زیات قدر یې وکړو په دې سفر کې. څو تاسو چانس وبایله تر وړې بي ګروپ ته، الف ګروپ ته به راشو. ښه، ریاضیانه تاسو وایئ.
15,000 روپۍ مې تاسو ته درکړلې، زر مو درڅخه واخیستلې، څو روپۍ تاسو سره پاتې شي؟ 4,000 روپۍ. نه تاسو هم چانس بایللی. کوم ټیم لوبغاړي ځوابولی شي؟ تاسې ځوابولی شئ؟ ښه، منصور جان یې ځوابوي. 1 روپۍ هم دا اصلي ځواب دی. تشویق یې کوي، تشویق یې کوي. بس ما خو تاسو ته د اول نه ویلې چې الف ګروپ ګوره ډېر به انرژي ښکاري. 15,000 روپۍ مې تاسو ته درکړلې، 1000 روپۍ مې نه دي درنه اخیستې، 1000 مې درڅخه واخیستلې. تا سره یې څومره پاتې کېږي؟ خیر، رقابت به پیل کړو. را به شم لومړی الف ګروپ ته. هیله لرم چې آماده اوسي. تاسو خو آماده یې که نه؟ او بس لومړی پړاو دی. مخکې له رقابته به دا د رقابت هم تاسو ته تشریح کړم چې مونږ رقابت داسې دی چې 12 پوښتنې هم له تاسو څخه کېږي، هم د دوی څخه کېږي. بیا دا 12 پوښتنې په 3 پړاو باندې تقسیم شوي دي. لومړی پړاو کې 15 تشریحي پوښتنې له تاسو څخه کېږي چې تاسې ځواب به راکوئ په 60 ثانیو کې، چې هر کله 60 ثانیې پوره شولې بیا تاسو ځواب نه حسابېږي، نه منل کېږي. او دویم پړاو کې بیا څلور ځوابه پوښتنې تاسو څخه کېږي چې په 15 ثانیو کې به بیا ماته ځواب راکوئ. او بله دریم پړاو دی چې په هغه کې بیا صحیح او غلط جملې دي، 3 سوالونه دي، او بس هغه به هم بیا په 10 ثانیو کې ځواب راکوي. سمه ده؟ بس آماده یې؟ لومړی پړاو به شروع کړو او الف ګروپ څخه ټیم څخه به پوښتنې کوو. تاسې هم آماده اوسئ. راځم لومړۍ پوښتنې ته. د جی پی ایس معنا څه ده؟ د جی پی ایس معنا څه ده؟ جی پی ایس معنا څه ده؟ مخفف. جی پی ایس معنا څه ده؟ ستاسو وخت تمام، ستاسو وخت تمام. بس ستاسو ځواب نه منل کېږي. خیر، نور سوالونه هم شته. کوشش وکړئ چې ډېر ژر ځواب راکړئ او داسې مه کوئ چې وخت درڅخه ضایع شي. زحمت وباسئ، کوشش وکړئ چې ژر ځواب را سره شریک کړئ. دویمې پوښتنې ته راځم. تاسې هم آماده اوسئ. پوښتنه داسې ده چې د پوست د انتقال لپاره پوستي سرویس موټرونه د کابل څخه کومو ځایونو پر لور په کار واچول شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د 12 د جغرافیه لسم څخه د یوه پوښتنه ده چې لومړي ځل لپاره چې د امان الله خان په وخت کې چې دا په کار واچول شو، او بیا د درې ځل چې به هرات او همداسې پاکستان او د لاهور او داسې نور ځایونو ته به چې په لېږدېده کړی. په لومړي ځل لپاره چې په دغه یو ډول چې آسونه وو چې هغې ته ویل چې ډېر ښایسته او د هغه خپل خاص نومونه وو، او په هغې باندې به یو نفر و هغې ته په واسطه درلود. بس ستاسو ځواب بسنه کوي. تشویق یې کړئ. دویم پوښتنې ته ځواب ورکړئ. ډېر عالي. همداسې ماشاءالله زحمت وباسئ. دویم پوښتنې ته هم ځواب ورکړ. 3 پوښتنې نور هم شته. کوشش وکړئ چې سوالونه همداسې ځواب کړئ، خو دا ځواب لږ څه لنډ کړئ. سمه ده؟ دریم پوښتنې ته راځم. د انسان د بدن هورمونونه څه ډول عمل کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د انسان د بدن هورمونونه لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، هورمونونه چې د یو د ډېرو مهمو غړو د انسان څخه دي، او دا چې د ډېرې مهمې دندې لري، لکه د جنین چې د ودې په باره کې، د جنین چې د تکثر او همداسې نور په باره کې چې ډېر مهم رول لري. او بل چې موږ تاسو د هر یو دغه لپاره چې خاص دغه لرو. لکه ستاسو وخت تمام شو او بیا هم دریم سوال نه حسابېږي. خیر، بیا هم زحمت وباسئ، کوشش وکړئ. راځم درېیمې پوښتنې ته. د الکانونو هومولوګ د 5 مرکب څخه تر 14 مرکب کاربن لرونکي پورې په کوم حالت موندل کېږي؟ مایک ورته ورکړئ. فکر وکړئ، سوچ وکړئ، وخت لرئ. دا چې په یو بل پسې په پرله پسې ډول واقع کېږي. لکه د ده فورمول چې دی 2n جمع منفي 2 دی، نو یو بل پسې چې دی به لاندې فورمول په واسطه چې دی زه او یو بل پسې چې دی. ستاسو وخت تمام. د پوښتنې ځواب داسې دی. ما وویل چې د کاربن لرونکي یعنی د الکانونو هومولوګ د 5 کاربن لرونکي مرکب نه تر 14 کاربن لرونکي مرکب پورې په کوم حالت موندل کېږي؟ ځواب یې دا دی چې په مایع حالت موندل کېږي. ستاسو سر نه و په خلا شوی. خیر، آخري پوښتنه بیا هم شته. زحمت وباسئ، کوشش وکړئ چې آخري پوښتنه 5مه پوښتنه راته ځواب کړئ. آماده اوسئ. اهتزاز کوم ډول حرکت دی؟
اهتزاز کوم ډول حرکت دی؟ چای ځواب زری؟ منصور جان خو بیخي غلی ناست دی، هېڅ ځان خبره یم نه چې چا پوښتنه کړې او که نه. ستاسو وخت تمام. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې زحمت وباسئ، کوشش وکړئ ژر ځواب راکړئ. 60 ثانیې تاسې وخت لرئ چې تاسې په 60 ثانیو کې ما ته ځواب راکړئ. خیر، لومړی پړاو تمام سو او درنو لیدونکو په لومړي پړاو کې الف ګروپ یوې پوښتنې ته ځواب ورکړ او نورو پوښتنې خو لاس نه یې لاړلې او ځواب یې نشو کړلی. خیر عرفان جانه تاسې واخلئ، تاسې اماده یې، کوشش وکړئ چې ژر ځواب راکړئ. تاسو خو اوس په وخت او ټایم باندې پوه شولئ. 60 ثانیې وخت لرئ، 60 ثانیو کې زر جواب راته راکوئ او ما لنډ جوابونه پکار دي، ما ته تشریحي ځوابونه نه دي پکار. ښه راځم ستاسو پوښتنو ته، اماده اوسئ. راځم لومړۍ پوښتنې ته. د سدوزیانو د سلطنت د سقوط له امله چا ګټه واخیستله؟ د سدوزیانو د سقوط له امله چا ګټه واخیستله؟ کوشش وکړئ چې ځواب راکړئ، وخت مو په ختمېدو ده. 3 2 1 ستاسو وخت تمام شو. لومړی پوښتنه خو ستاسو لاس نه هم لاړله. ځواب یې دا دی چې انګلستان د سدوزیانو د سقوط له امله ګټه واخیستله. سمه ده. راځم دویمې پوښتنې ته. اتم له څه شي څخه جوړ شوی دی؟ ډېر عالي، ډېر عالي. ستاسو ځواب سم دی. درنو لیدونکو تشویق کړئ. بالاخره چې بی ګروپ هم دویمه پوښتنې ته ځواب ورکړ. 3 سوالونه نور هم شته، کوشش وکړئ چې هغه هم همداسې ژر له ما سره شریک کړئ. ماشاءالله تاسو هم ډېر په انرژي ښکارئ، د الف ګروپ څخه کم نه یئ. راځم ستاسو درېیمې پوښتنې ته. قطب شمال په کومه قاره کې دی؟ قطب شمال په کومه قاره کې دی؟ قطب شمال په کومه قاره کې دی؟ کوشش وکړئ، فکر وکړئ، وخت شته. قطب شمال په کومه قاره کې دی؟ ستاسو وخت تمام شو. خیر، بیا هم د پوښتنې شته، وخت به نه ضایع کوو. زه ضربه پوښتنې له تاسو څخه وکړم، اماده اوسئ. 4مه پوښتنه. هبې ته په لغت کې څه وایي؟ هبې ته په لغت کې څه وایي؟ هبې ته په لغت کې څه وایي؟ هبې ته نقلول یعنې څنګه؟ نه، ستاسو ځواب سم نه دی. متاسفانه یوه پوښتنه تاسو ته پاتې، کوشش وکړئ چې هغه ځواب کړئ. هبې ته په لغت کې ورکړې او تبرو ته وایي. په لغت کې ورکړې او تبرو ته وایي. سمه ده. راځم 5مې پوښتنې ته. اماده اوسئ. د سی پی یو معنا څه ده؟ ډېر عالي، تشویق یې کړئ. ډېر عالي، ډېر عالي. درنو لیدونکو د دې څخه معلومیږي چې په لومړي پړاو کې بی ګروپ لوبډله نمرې زیاتې ګټلې، 2 پوښتنو ته ځواب ورکړی، او الف ګروپ لوبډله د زحمت وباسي، 1 پوښتنې ته ځواب ورکړی. کوشش یې وکړي چې د بی ګروپ لوبډلې سره صحیح رقابت وکړي. نو لومړي پړاو کې خو الف ګروپ هم 1 پوښتنې ته ځواب ورکړ او بی ګروپ هم 2 پوښتنو ته. اوس به راشم دویم پړاو ته. دویم پړاو به له الف ګروپ څخه شروع کړو، او لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې په دویم پړاو کې به 4 ځوابه پوښتنې وي، 4 پوښتنې دي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په 15 ثانیو کې باید ځواب راته راکړئ. کوشش وکړئ چې زحمت وباسئ او ژر ځواب له ما سره شریک کړئ. پوښتنه به شروع کړم، تاسې اماده اوسئ. لومړی پوښتنه. د کابل سیند له کوم ځای څخه سرچینه اخیستې؟ لومړی ګزینه د پامیر څخه، 2مه ګزینه د سپین غر څخه، 3مه ګزینه د هندوکش څخه، او 4مه ګزینه د بابا غرونو څخه. تشویق یې کړئ. خیر، لومړی پوښتنې ته یې ځواب ورکړ. تاسو په د اول پړاو څخه تر اوسه 2 پوښتنو ته ځواب ورکړی. 2مې پوښتنې ته به راشو، وخت به تنظیم کړو. پوښتنه داسې ده، حجرې ته څه وایي؟
د انسان کور، دویمه ګزینه د تعلیمي مرکز نوم، دریمه ګزینه د نبات یوه برخه، څلورمه ګزینه ژوندي واحد. ژوندي واحد. ډېر عالي، بیا هم تشویق کړئ. ماشاءالله سمه ده. ډېر عالي. راځم درېیمې پوښتنې ته. د NaCl فورمول د څه شي فورمول دی؟ لومړی ګزینه د شکر، دویمه ګزینه د مالګې، دریمه ګزینه د اوبو، څلورمه ګزینه د هایدروجن. ډېر عالي. په دې پړاو کې په دویم پړاو کې الف لوبډله واقعا چې ډېر ښه ځوابونه را سره شریکوي. اوس راځم څلورمې پوښتنې ته، اماده اوسئ. د سدوزیانو سلطنت په کوم کال ختم شو؟ 1842م، 1819م، 1845م او که 1850م؟ 1842م، 1819م، 1845م او 1850م؟ ډېر عالي، تشویق کړئ. ډېر ښه ځوابونه هم را سره شریک کړل. کوشش وکړئ چې په بل پړاو کې هم همداسې ځوابونه را سره شریک کړئ. راځم ستاسو اولې پوښتنې ته، تاسې هم اماده اوسئ. د نوي تمدن لومړی صنعتي بېلګې د چا په وخت کې افغانستان ته راغلې؟ امیر عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان او امیر شیر علي خان، احمدشاه بابا او که امیر حبیب الله خان؟ دویم جز. ډېر عالي، تشویق یې کړئ. ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو، د الف ګروپ څخه مونږ د دویم پړاو پوښتنې وکړلې او تقریبا 3 که 4 پوښتنو ته یې ځواب راته راکړ. اوس راځو دویم ګروپ ته. خو مخکې له دې چې زه دویم ګروپ ته راشم، ځای لري چې د خپل ملاتړ کوونکي څخه، سپانسر کوونکي څخه مننه وکړم. حلیمیان ګروپ د پاکوالي بې سیالي اتل چې را سره ملاتړ کوونکي دي، دلته زمونږ تر څنګ هم شته او په دې سفر کې زمونږ حمایه کوي. نړۍ مننه ترې کوم، کور یې وده. راځم بې ګروپ ته. تاسې هم اماده اوسئ. پوښتنې 4 ځوابه دي او کوشش وکړئ چې په 15 ثانیو کې ډېر ژر ځواب راکړئ او هر چا چې ځواب څه همغه کس ته مایک ورکړئ چې ما سره خپل ځواب شریک کړي. اماده اوسئ. زه به وخت تنظیم کړم. لومړی پوښتنه: عبدالغني خان غني د لومړی شعري ټولګي څه نوم درلوده؟ لومړی ګزینه د خیال نغمې، دویمه ګزینه د ژوند انځورونه، دریمه ګزینه د فکرونو ګلونه، څلورمه ګزینه د پنجرې چغه. ځواب یې چا زده؟ ډېر عالي، ډېر عالي، تشویق یې کړئ. ښه، اوس به راشم زمونږ دویمه پوښتنې ته. تاسې هم اماده اوسئ. د الکانونو هومولوګ له کوم مرکب څخه تر کوم مرکب پورې په جامد حالت موندل کیږي؟ لومړی ګزینه له 3 نه تر 6، څلورمه ګزینه له 1 نه تر 3، دریمه ګزینه له 1 تر 4، څلورمه ګزینه له 5 تر 10. مایک ورته ورکړئ. چا ځواب زده؟ اول نه تر 3مه ګزینه. ستاسو ځواب غلط دی. خیر، دا ځواب به زه غلط ونیسم او زمونږ لومړۍ پوښتنې ته عرفان جان ځواب راکړی. اوس راځم درېیمې پوښتنې ته. تاسې هم اماده اوسئ. کوشش وکړئ چې بیا هم سم ځواب را سره شریک کړئ. معاکل څو شرطونه لري؟ لومړی ګزینه 5 شرطونه، دویمه ګزینه 1 شرط، دریمه ګزینه 2 شرطونه، څلورمه ګزینه 6 شرطونه. ځواب یې چا زده؟ 2 شرط. ډېر عالي، تشریح وکړئ. ښه، اوس راځم ستاسو اخري پوښتنې ته. کوشش وکړئ چې دا هم ځواب کړئ. اهتزاز کوم ډول حرکت دی؟ منظم، غیر منظم، دواړه صحیح دي او څلورمه ګزینه دواړه غلط دي. چا ځواب سره؟ منظم. ډېر عالي، تشریح وکړئ.
مونږ ته په دویم پړاو کې د بی ګروپ څخه 2 پوښتنو ته 3 پوښتنو ته عرفان ځواب راکړ او یو پوښتنې ته عثمان جان ځواب راکړ. ډېر عالي ماشاءالله. همداسې په درېیم پړاو کې هم زحمت وباسئ چې صحیح ځوابونه له موږ سره شریک کړئ. نو درنو لیدونکو تاسو هم راسره اوسئ، موږ به درېیم پړاو هم شروع کړو. اوس راځم درېیم پړاو به هم پیل کړو. صحیح او غلط جملې دي، 3 دانې جملې دي چې تاسې کوشش وکړئ چې صحیح ځوابونه راسره شریک کړئ. پړاو به شروع کړو، آماده واوسئ. لومړۍ پوښتنه: په فسخه او له منځه وړلو باندې مضاربت پای مومي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ په فسخه او له منځه وړلو باندې مضاربت پای مومي. 10 ثانیې وخت لرئ، باید زر ځواب راکړئ. صحیح ده. ډېر عالي چې په 9 ثانیو کې ځواب راته راکړ. د دې پوښتنې ځواب منیر راته راکړ. ښه، راځم دویمه پوښتنې ته. تاسې هم آماده اوسئ. د مصر ادبي کیسې له میلاد څخه مخکې تقریبا 200 کلونو ته رسیږي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ ماشاءالله ماشاءالله. بیا تشریح کړئ. ښه، اوس راځم درېیمې پوښتنې ته. آماده اوسئ. د پلان وزارت د 1490 لمریز کال د احصایې له مخې د ټول هیواد نفوس 1200 میلیونه اټکل کړی دی. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ غلط او متاسفانه چې یوه پوښتنه یې ځواب نه کړل شوه. ستاسو ځواب صحیح نه و، بلکې دا جمله صحیح ده چې د پلان وزارت څخه په 1490 کال کې 12 میلیونه نفوس اټکل شوی و. خیر، بیا هم 2 پوښتنو ته هم ځواب راکړ. بیا هم تشویق کړئ، ټول زده کوونکي دې تشویق کړي. راځم بې لوبډلې ته. هیله لرم چې دوی هم سم ځوابونه راسره شریک کړي. تاسې هم آماده اوسئ. راځم لومړۍ پوښتنې ته. کنایې ته په لغت کې د تصریح ضد یا پټو خبرو کولو ته وایي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ غلطه ده او ستاسو ځواب ناسم دی، بلکې دا جمله صحیح ده. خیر، راځم دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنې ته راځم. بله ډیوه د صالح محمد اثر دی. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ بله ډیوه د صالح محمد اثر دی. ځواب یې چا زیات دی؟ نه، ستاسو ځواب بیا هم غلط دی، بلکې دا جمله غلطه ده. کوشش وکړئ چې دا یوه پوښتنه خو ځواب کړئ. سمه ده؟ آماده اوسئ. میکروفاج میکروبونه او ککړې حجرې له منځه وړي. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ جواب یې چا زیات دی؟ مایک دې ورته ورکړئ. صحیح. بلکل. بالاخره چې تشویق یې کړئ. بالاخره درنو لیدونکو چې په درېیم پړاو کې وکولی شو چې یوې پوښتنې ته خو ځواب ورکړي. ماشاءالله ډېره زیاته مننه او زموږ رقابت هم ختم شو. اوس به ستاسو پوښتنې او نومونه دا سهار سره راټول کړو، به له هغه به بیا نتیجه معلومه کړو. سمه ده؟ تر هغه تاسې هم دلته اوسئ. درنو قدرمنو لیدونکو، بالاخره چې مونږه پوښتنې راټولې کړلې چې بی ګروپ لوبډلې او الف ګروپ لوبډلې څو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي او چا پکې ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی، دا ټول مونږه سره مجموعاً راټول کړل. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې الف لوبډله هم 6 پوښتنو ته ځواب ورکړی او بی لوبډلې هم 6 پوښتنو ته ځواب ورکړی. زه به یوه پوښتنه کوم له دواړو سرتیمانو څخه چې هر یو سرتیم ماته د هغې پوښتنې ژر ځواب راکړ، همغه سرتیم هم په فاینل لوبه کې به ګډون کوي او هم د هغې لوبډله که هغه بی ګروپ وي او که الف ګروپ وي ګټونکي به اعلانېږي. درنو لیدونکو، د پوښتنې کولو لپاره مې وغوښتل چې دواړه تر څنګ راولم، ځکه چې دا پوښتنه وخت ته ضرورت نه لري چې دوی په وخت سره ځواب راکړي، دوی باید ژر ځواب راکړي. نو تر څنګ مې ودرول، مایک هم راسره دی چې هر چا ځواب زه به مایک ورته نیسم او ځواب به راکوي. نو دواړه دې آماده وي. پوښتنه داسې ده چې د منډې په مسابقه کې چې د دویم کس نه مخته شي څوم کس راځي؟ اول. څو؟ اول. تاسې څه ځواب ورکوئ؟ وخت نشته. یو، دویم. تاسو اول وویلې او دې دویم وویلې. اوس به زه پوښتنه صحیح په غور له تاسو څخه وکړم. د منډې مسابقه ده، اول کس هم منډه وي، دویم کس هم منډه وي. ته د دویم کس نه مخته کېږي څوم کس راځي؟
دویم کس راځي. درنو لیدونکو پوښتنه مو له دواړو څخه وکړله چې دواړو هم ځوابونه راکړل او په دې پوښتنې ځواب صحیح ځواب له موږ سره عرفان شریک کړ چې مبارکي ورته وایم او دوی به له موږ سره په فاینل لوبه کې هم ګډون کوي او په فاینل لوبه کې به هم له موږ سره وي کله چې موږ فاینل لوبه درلودله. نو تاسو ته ډېر زیات مبارکي وایم، مبارک مو وي، لوبه مو وګټله. تاسو ته به خپلې جایزې هم در سپارو. درنو لیدونکو تحفې هم را سره دي او زمونږ په زده کوونکو رقابت په منځ کې لومړی مقام اوس عرفان جان ګټلی دی چې هغوی ته به خپله تحفه ورکوو او دوی دې هم راشي دلته زموږ تر څنګ او دا تیاره شوې تحفه دې واخلي. بس تاسو ته دې مبارکي تاسو ته وایم، کولی شئ چې او دویمه تحفه به هم راواخلم. زمونږ دویم مقام لرونکی زده کوونکی ځوان ریاض جان دی، هغوی دې هم راشي د تحفه دې واخلي. مبارک دې وي تاسو ته، کولی شئ چې کښېنئ. راځم دریم مقام لرونکي زده کوونکي ته چې هغه هم عثمان جان دی او هغوی ته به هم تیاره شوې تحفه ورکړو. تاسو ته هم مبارک. کولی شئ چې کښېنئ. درنو هیوادوالو هغه زده کوونکي چې په دې لوبه کې ګټونکي شوي وو ډېرو پوښتنو ته یې ځواب ورکړ او ډېره په زړه پورې لوبه وه. هغوی ته مو هم تحفې ورکړلې او د دې ګټونکي لوبډلې دوه زده کوونکو ته به هم پشت صحنې کې تحفې ورکوو. اوس به بلنه هم ورکړم د سلیم کاروان خصوصي لیسې مدیر ته چې هغوی هم راشي او تیاره شوې تحفه واخلي. عظیم ربیع ډېر عالي. په دې پړاو کې په دویم پړاو کې الف لوبډله واقعا چې ډېر ښه ځوابونه را سره شریکوي. اوس راځم څلورمې پوښتنې ته اماده اوسئ. د سدوزیانو سلطنت په کوم کال ختم شو؟ 1842م، 1819م، 1845م او که 1850م؟ 1842م، 1819م، 1845م او 1850م؟ ډېر عالي، تشویق کړئ. ډېر ښه ځوابونه مو راسره شریک کړل. کوشش وکړئ چې په بل پړاو کې هم همداسې ځوابونه راسره شریک کړئ. راځم ستاسو اولې پوښتنې ته، تاسې هم اماده اوسئ. د نوي تمدن لومړی صنعتي بېلګې د چا په وخت کې افغانستان ته راغلې؟ امیر عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان او امیر شیر علي خان، احمد شاه بابا او که امیر حبیب الله خان؟ دویم جز. ډېر عالي، تشویق یې کړئ. ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو د الف ګروپ څخه مونږ د دویم پړاو پوښتنې وکړلې او تقریبا 3 که 4 پوښتنو ته یې ځواب راته راکړ. اوس راځو دویم ګروپ ته. خو مخکې له دې چې زه دویم ګروپ ته راشم، ځای لري چې د خپل ملاتړ کوونکي څخه سپانسر کوونکي څخه مننه وکړم. حلیمیان ګروپ د پاکوالي بېسیالي اتل چې را سره ملاتړ کوونکي دي دلته زمونږ تر څنګ هم شته او په دې سفر کې زمونږ حمایه کوي. نړۍ مننه ترې کوم کور یې وده. راځم بې ګروپ ته. تاسې هم اماده اوسئ. پوښتنې 4 ځوابه دي او کوشش وکړئ چې په 15 ثانیو کې ډېر ژر ځواب راکړئ او هر چا چې ځواب څه و همغه کس ته مایک ورکړئ چې ما سره خپل ځواب شریک کړي. اماده اوسئ. زه به وخت تنظیم کړم. لومړی پوښتنه: عبدالغني خان غني د لومړی شعري ټولګي څه نوم درلوده؟ لومړی ګزینه د خیال نغمې، دویمه ګزینه د ژوند انځورونه، دریمه ګزینه د فکرونو ګلونه، څلورمه ګزینه د پنجرې چغار. ځواب یې چا زده؟ ډېر عالي، ډېر عالي، تشویق یې کړئ. ښه، اوس به راشم زمونږ دویمه پوښتنې ته. تاسې هم اماده اوسئ. د الکانونو هومولوګ له کوم مرکب څخه تر کوم مرکب پورې په جامد حالت موندل کیږي؟ لومړی ګزینه له دریم نه تر شپږم، څلورمه ګزینه له اول نه تر دریم، دریمه ګزینه له اوله تر څلورم، څلورمه ګزینه له 5 تر 10.
مایک ورته ورکړئ. چا ځواب زه دی؟ اول نه تر درېیمه ګزینه. ستاسو ځواب غلط دی. خیر، دا ځواب به زه غلط ونیسم او زمونږ لومړۍ پوښتنې ته عرفان جان ځواب راکړی. اوس راځم درېیمې پوښتنې ته. تاسې آماده اوسئ، کوشش وکړئ چې بیا هم سم ځواب راسره شریک کړئ. معاکل څو شرطونه لري؟ لومړی ګزینه 5 شرطونه، دویمه ګزینه 1 شرط، درېیمه ګزینه 2 شرطونه، څلورمه ګزینه 6 شرطونه. جواب چا سره؟ 2 شرط. ډېر عالی، تشریف وکړئ. ښه، اوس راځم ستاسو آخري پوښتنې ته. کوشش وکړئ چې دا هم ځواب کړئ. اهتزاز کوم ډول حرکت دی؟ منظم، غیر منظم، دواړه صحیح دي او څلورمه ګزینه دواړه غلط دي. چا ځواب سره؟ منظم. ډېر عالی، تشریف وکړئ. مونږ ته په دویم پړاو کې د بی ګروپ څخه 2 پوښتنو ته 3 پوښتنو ته عرفان ځواب راکړ او 1 پوښتنې ته عثمان جان ځواب راکړ. ډېر عالی، ماشاءالله. همداسې په درېیم پړاو کې هم زحمت وباسئ چې صحیح ځوابونه له موږ سره شریک کړئ. نو درنو لیدونکو، تاسې هم راسره اوسئ، موږ به درېیم پړاو هم شروع کړو. اوس راځم، درېیم پړاو به هم پیل کړو. صحیح غلط جملې دي، 3 دانې جملې دي چې تاسې کوشش وکړئ چې صحیح ځوابونه راسره شریک کړئ. پړاو به شروع کړو، آماده واوسئ. لومړۍ پوښتنه: په فسخه او له منځه وړلو باندې مضاربت پای مومي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ په فسخه او له منځه وړلو باندې مضاربت پای مومي. 10 ثانیې وخت لرئ، باید زر ځواب راکړئ. صحیح ده. ډېر عالي چې په 9 ثانیو کې ځواب راته راکړ. د دې پوښتنې ځواب منیر راته راکړ. ښه، راځم دویمه پوښتنې ته. تاسې هم آماده اوسئ. د مصر ادبي کیسې له میلاد څخه مخکې تقریبا 200 کلونو ته رسیږي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ ماشاءالله ماشاءالله، بیا یې تشریح کړئ. ښه، اوس راځم درېیمې پوښتنې ته. آماده اوسئ. د پلان وزارت د 1490 لمریز کال د احصایې له مخې د ټول هیواد نفوس 1200 میلیونه اټکل کړی دی. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ غلط او متاسفانه چې یوه پوښتنه ځواب نه کړل شوه. ستاسو ځواب صحیح نه و، بلکې دا جمله صحیح ده چې د پلان وزارت څخه په 1490 کال کې 12 میلیونه نفوس اټکل شوی و. خیر، بیا هم 2 پوښتنو ته هم ځواب راکړ. بیا هم تشویق کړئ، ټول زده کوونکي دې تشویق کړي. راځم بې لوبډلې ته. هیله لرم چې دوی هم سم ځوابونه راسره شریک کړي. تاسې هم آماده اوسئ. راځم لومړۍ پوښتنې ته. کنایې ته په لغت کې د تصریح ضد یا پټو خبرو کولو ته وایي. آیا دا جمله صحیح ده او که غلط؟ غلطه ده او ستاسو ځواب ناسم دی، بلکې دا جمله صحیح ده. خیر، راځم دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنې ته راځم. بله ډیوه د صالح محمد اثر دی. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ بله ډیوه د صالح محمد اثر دی. ځواب یې چا زیات دی؟ نه، ستاسو ځواب بیا هم غلط دی، بلکې دا جمله غلطه ده. کوشش وکړئ چې دا یوه پوښتنه خو ځواب کړئ. سمه ده، آماده اوسئ. میکروفاج میکروبونه او ککړې حجرې له منځه وړي. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ جواب یې چا زیات دی؟ مایک دې ورته ورکړئ. بالکل، بالاخره چې تشویق یې کړئ. بالاخره درنو لیدونکو چې په درېیم پړاو کې وکولی شو چې یوې پوښتنې ته خو ځواب ورکړي. ماشاءالله ډېره زیاته مننه او زموږ رقابت هم ختم شو. اوس به ستاسو پوښتنې او نومونه دا سهار سره راټول کړو، باله هغه به بیا نتیجه معلومه کړو. سمه ده، تر هغه تاسې هم دلته اوسئ. درنو قدرمنو لیدونکو، بالاخره
چې مونږه پوښتنې راټولې کړلې چې بی ګروپ لوبډلې او الف ګروپ لوبډلې څو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي او چا پکې ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. دا ټول مونږ سره مجموعاً راټول کړل. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې الف لوبډله هم شپږو پوښتنو ته ځواب ورکړی او بی لوبډلې هم شپږو پوښتنو ته ځواب ورکړی. زه به یوه پوښتنه کوم له دواړو سرتیمانو څخه چې هر یو سرتیم ماته د هغې پوښتنې ژر ځواب راکړ. همغه سرتیم هم په فاینل لوبه کې به ګډون کوي او هم د هغې لوبډله که هغه بی ګروپ وي او که الف ګروپ وي ګټونکي به اعلانېږي. درنو لیدونکو د پوښتنې کول لپاره مې وغوښتل چې دواړه تر څنګ راولم ځکه چې دا پوښتنه وخت ته ضرورت نه لري چې دوی په وخت سره ځواب راکړي. دوی باید زر ځواب راکړي. نو تر څنګ مې ودرول مایک هم راسره دی چې هر چا ځواب زه به مایک ورته نیسم او ځواب به راکوي. نو دواړه دې اماده وي. پوښتنه داسې ده چې د منډې په مسابقه کې چې د دویم کس نه مخته شي څوم کس راځي؟ اول. څو؟ اول. تاسو څه ځواب ورکوئ؟ وخت نشته. یو دوه دویم. تاسو اول ویلې او دې دویم ویلې. اوس به زه پوښتنه صحیح په غور له تاسو څخه وکړم. د منډې مسابقه ده. اول کس هم منډه وي، دویم کس هم منډه وي. ته د دویم کس نه مخته کېږي څوم کس راځي؟ دویم کس راځي. درنو لیدونکو پوښتنه مو له دواړو څخه وکړله چې دواړو هم ځوابونه راکړل او په دې پوښتنې ځواب صحیح ځواب له موږ سره عرفان شریک کړ چې مبارکي ورته وایم او دوی به له موږ سره په فاینل لوبه کې هم ګډون کوي او په فاینل لوبه کې به هم له موږ سره وي کله چې موږ فاینل لوبه درلودله. نو تاسو ته ډېر زیات مبارکي وایم. مبارک مو وي. لوبه مو وګټله. تاسو ته به خپلې جایزې هم در سپارو. درنو لیدونکو تحفې هم را سره دي او زمونږ په زده کوونکو رقابت په منځ کې لومړی مقام اوس عرفان جان ګټلی دی چې هغوی ته به خپله تحفه ورکوو او دوی دې هم راشي دلته زموږ تر څنګ او دا تیاره شوې تحفه دې واخلي. بس تاسو ته دې مبارکي تاسو ته وایم. کولی شئ چې او دویمه تحفه به هم راواخلم. زمونږ دویم مقام لرونکی زده کوونکی ځوان ریاض جان دی. هغوی دې هم راشي دا تحفه دې واخلي. مبارک دې وي تاسو ته. کولی شئ چې کښېنئ. راځم دریم مقام لرونکي زده کوونکي ته چې هغه هم عثمان جان دی او هغوی ته به هم تیاره شوې تحفه ورکړو. تاسو ته هم مبارک. کولی شئ چې کښېنئ. درنو هیوادوالو هغه زده کوونکي چې په دې لوبه کې ګټونکي شوي وو ډېرو پوښتنو ته یې ځواب ورکړ او ډېره په زړه پورې لوبه وه. هغوی ته مو هم تحفې ورکړلې او د دې ګټونکي لوبډلې دوه زده کوونکو ته به هم پشت صحنې کې تحفې ورکوو. اوس به بلنه هم ورکړم د سلیم کاروان خصوصي لیسې مدیر ته چې هغوی هم راشي او تیاره شوې تحفه واخلي. راځئ مهربي لرې تاسو ته ډالۍ وي. درنو هیوادوالو زموږ خپرونه هم پای ته رسیږي. دا چې سیمینار مو هم ورکړ او رقابت مو هم ترسره کړ. ګټونکو لوبغاړو ته مو تحفې هم ورکړلې. الله دې وکړي چې ټولو ترې خوند اخیستی وي او زه لرم چې یو ځل بیا هم د خپل ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم. ننۍ مننه حلمیان ګروپ د پاکوالي بېسیال اتل چې زموږ سره په دې سفر کې ملاتړ کړی او زموږ تر څنګ ولاړ دي. نړۍ مننه ترې کومه. نو زموږ خپرونه هم ورو ورو پای ته رسیږي. تاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه موږ سره ملتیا وکړله. زموږ تر څنګ وئ او الله دې وکړي چې د دې برنامې څخه مو خوند اخیستی وي. نو درنو هیوادوالو تر بلې خپرونې تر بلې برنامې تاسو ټولو ته ښه وغواړم. ښې چارې د الله په امان.